د محلي منډوي کوڅه په 9 بجو خلاصیږي او د موټر تمځای یې شپږ قطاره لري. په هر قطار کې 7 موټرونه ځاییږي. هر موټر 4 ټایرونه لري. نو په تمځای کې ټول څومره موټرونه ځاییږي؟ غواړم تاسو ته وایم چې ویډیو ودروئ او په خپله فکر وکړئ، کوښښ وکړئ چې خپله یې حل کړئ. ښه نو راځئ چې یو ځل بیا یې ولولو. د محلي منډوي کوڅه په 9 بجو خلاصیږي. ښه نو دا زموږ لپاره مهمه نه ده، ځکه موږ غواړو د موټرونو شمېر پیدا کړو. نو ځکه له دې څخه تېرېږو او همدارنګه دې ته چې یو موټر څو ټایرونه لري هم پاملرنه نه کوو، ځکه له موږ څخه یې دا نه دي غوښتي چې په تمځای کې څومره ټایرونه ځاییږي. نو دا هم په پام کې نه نیسو. کوم شی چې موږ یې باید په پام کې ونیسو هغه د قطارونو شمېر دی، او دا چې په هر قطار کې څومره موټرونه ځاییږي. موږ دلته شپږ قطاره لرو او په هر قطار کې 7 موټرونه ځاییږي. نو ویلی شو چې شپږ دانې د 7 ګروپونه لرو. او یا یې بله لاره دا ده چې وایو دلته د شپږ ضرب 7 په تعداد موټرونه ځاییږي. ښه نو دا له څه شي سره مساوي کیږي؟ په شفاهي توګه ویلی شو چې شپږ یې 7 ځله سره جمع کړي دي، او دا مساوي کیږي له 1 20 3 4 5 شپږ. دا اووم داسې بل ډول ښکارېږي. اوس غواړو چې دا ټول سره جمع کړو. 7 جمع 7 14 کیږي. 21 28 15 22 شپږ ضرب 7 له 22 سره مساوي کیږي. موټرونه نو په تمځای کې 22 موټرونه ځاییږي. په ما باور نه کوئ؟ وګورئ دلته مو یو دیاګرام جوړ کړی دی چې پکې شپږ قطارونه لرو. دا یې اول قطار، دوهم، دریم، څلورم، پنځم، شپږم، او په هر قطار کې 7 موټرونه ځاییږي. تاسو یې کولی شئ دلته وګورئ. یو ودرېږه چې لږ یې په روښانه رنګ یې 1 2 3 4 5 شپږ 7 څو دانې شول؟ دلته ولرو. دا هم 14 21 28 15 او ټول 42 موټرونه شول، یعنې شپږ د 7 قطارونه.